بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه د یو ضدي ښځې سره مونږ تعامل او چلن وکړو. دا یو ډیره مهمه موضوع ده او دا د شریک حیات دپاره ډیر لوی چلنج دی کله چې د هغې ملګری ضدي او عنادي وخیږي. خو مهمه دا ده چې بعضې لارښوونې ته عملي که، ممکن دې سره چې دی ستا ژوند په ارامه باندې تیر شي. زه یو تاسو ته یو څو نصایح وایم او د الله نه امید دی چې دا تاسو سره مدد وکړي او مرسته وکړي په ښه ژوند تېرولو کې. اول، ته یو ښه اورېدونکی جوړ شه او د هغې فکر ته غوږ کېږده او د هغې د نظر او احساس قدر او احترام وکړه او کوشش وکړه چې هغه ته داسې احساس ورکړي چې هغه تا سره ضد او عناد ونه کړي. دویم، ته خپل ضروریات او ستا چې کوم احساس دی د هغې په باره کې هغه ورته په پوره وضاحت سره ووایه او دا ورته په ښه طریقه او نرمه لهجه باندې تشریح که. دریم چې ټول نه مهم دی هغه متبادل احترام دی. د هغې خبرو ته غوږ کېږده او احترام یې وکړه او د هغې د نظر احترام وکړه. که چېرته غواړې چې یو څوک ستا احترام وکړي او ستا قدر وکړي نو مهمه دا ده چې ته د هغې احترام هم وکړي. په هغه صورت کې چې ته د چا نه احترام طلب کوې باید د هغې احترام وکړي او دا د هرې رشتې یو اساس دی، متبادل احترام. څلورم، یو حل لاره تلاش که او دا کوشش مه کوه چې ته خپلې ټولې خبرې په هغې باندې عملي کړي، بلکې د ځینو خبرو نه ته تېر شه، ځینو نه به هغه درګذر وکړي تر څو یو موافقې ته ورسېږي. پنځم، د دې علاقې او د دې رشتې دوه قسمه اړخونه دي، یو مثبت بل منفي. نو ته کوشش وکړه چې ته د دې نه مثبت اړخونه واخلې او چې کله په یو مسله کې ستاسو بحث راځي نو ته د دغه بحث نه هم مثبت ټکي اخله. کله کله داسې کېږي چې ستا ملګری او د ژوند حیات د ژوند ملګری دی هغه هم دا کوشش کوي چې مشکل حل کړي او ښه ژوند تیر شي، لیکن هغه په ښه طریقه باندې تشریح کولی نشي. نو مثبت ټکي دې واخله او ممکن دا تاسو سره ډېر زیات کومک وکړي تر څو ستاسو دا مشکل حل شي. شپږم، د هغې د ضروریاتو ډېر زیات اهتمام وکړه، د هغې خیال وساته، د هغې د صحت خیال وساته، د هغې د نفس او د هغې د لباس کوم شیونه چې د هغې ضروریات دي او د انسان په ژوند کې یو مهم رول لوبوي د هغې ډېر زیات خیال وساته. او خاص کر چې کله بیا ستا د ژوند ملګری یو ضدي او عنادي وي نو بیا خو ډېر اهتمام وکړه د دې خبرې او هسې هم دا یو حق دی په تا باندې. اووم، ته د هغه خلکو نه مشوره واخله چې په دې فن کې ماهره وي او ممکن دغه مشوره ته چې دی تا ته ممکن دغه مشوره تا ته فایده درکړي او د هغه چا نه مشوره مه اخله کوم چې په دې فن کې مهارت نه لري او یا خپله په دې رشته کې ناکام دي، داسې نه چې ژوند نور هم خراب نه کړي. او په اخره کې دا خبره یاد وساته چې د واده رشته یو داسې رشته ده چې تا نه صبر غواړي، تحمل غواړي، ډېرو څیزونو به ته تېر کېږي، ډېر شیونه به هغه ته داسې احساسوي چې ما بیخي اورېدلي نه دي، لیدلي مې نه دي، نو هله به ستا ژوند کامیابیږي. او که چېرته یو مشکل ډېر وخت واخلي نو د دغې نه تېرېږه مه، صبر وکړه، تحمل وکړه او د هغې د حل لاره ولټوه.